د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او په هندوستان غوره لیګ سیالیو کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې پیاوړی ورو توپ اچوونکی راشد خان وایي چې د حیدرآباد لوبډلې سره یې 15 کلن سفر ډېر په زړه پورې و. راشد خان پر خپلې رسمي ټویټر پاڼې داسې لیکلي: دا یو ډېر ښه په زړه پورې سفر و د حیدرآباد لوبډلې سره. مننه ستاسو د ملاتړ، مینې او باور څخه چې پر ما مو وکړ. زه د حیدرآباد لوبډلې له مینوالو څخه مننه کوم چې په هر ډګر کې یې تشویق کړی یم. راشد وروسته تر دې یادې څرګندونې کوي چې د هند کرکټ بورډ د 15 پړاو هند غوره لیګ په سیالیو کې لوبډلو ته قانون پر مخ کېښود چې هره لوبډله له ځان سره 2 بهرني او داخلي لوبغاړي ساتلی شي، چې حیدرآباد لوبډلې د لومړي لوبغاړي په توګه کین ویلیمسن له ځان سره وساتلو. همدارنګه راشد خان د حیدرآباد لوبډلې له مشرانو غوښتي و چې نوموړي ته د لومړي لوبغاړي په توګه په لوبډله کې ځای ورکړي، کني غواړي نیلامۍ ته وړاندې شي، او د حیدرآباد لوبډلې هم دا ورسره ومنل. خو وروسته د یادې لوبډلې مالکینو وویل کوښښ کوي ترڅو بیرته یې په نیلامۍ کې واخلي. د راشد خان ارمان سربیره 2 نور افغان لوبغاړي محمد نبي او مجيب رحمان هم دا ځل نیلامۍ ته وړاندې کیږي.